سلامونه، هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. نن بیا د کیمیا د یو بل درس سره ستاسو ګرانو قدرمنو لیدونکو په خدمت کې یو او ستاسو میلمانه یو. ښه نو زده کوونکو څنګه درس ته چمتو یئ؟ هو استاده چمتو یو. ډېر ښه زده کوونکو، نو د نن په درس کې دغه هدفونه ترلاسه کوو. شاګردان به د درس تر پایه پورې وکړی شي چې کیمیاوي تعاملونه ترسره کړي او د کتلې د پایښت قانون تطبیق کړي. کیمیاوي معادلې او د لیکلو لارې یې بیان کړي. کیمیاوي معادلې به توزین کړي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي تعاملونو په اړه مخکې هم لوستي وه او په ورځني ژوند کې هم ورسره مخ کیږئ. نو تاسو به لیدلي وي چې د خپل کور خواوشا ځینې مواد څنګه خوسا کیږي. اوسپنیز سامانونه او لوازم لکه یوم، اوسپنیزې دروازې، میخونه او ترخز دا څنګه زنګ وهل کیږي. همدا ډول به تاسو لیدلي وي چې لرګي او کاغذونه څنګه سوځول کیږي. تاسو به حتما ورسره مخ کیږئ. نو کله مو په دې اړه فکر کړی دی چې کیمیاوي تعاملات څه ډول تعاملات دي؟ هو استاده، دا کیمیاوي تعاملونه دي. بالکل روغه خبره دې وکړه خیبره. کیمیاوي تعامل هغه عملیه ده چې پر مټې یوه ماده او یا هم مواد په یوې بلې ماده او موادو بدلیږي او هغه پخواني ځانګړتیاوې او خاصیتونه چې لري هغه د لاسه ورکوي. نو کیمیاوي تعاملونه په کیمیاوي معادلې سره ښودلی شو. یعنی د کیمیاوي تعاملونو په نتیجه کې مواد بدلیږي؟ بالکل علي جانه، د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کې نوي مواد جوړیږي او نوي مواد چې جوړ شوي دي د دې کتله د مخکینیو موادو د کتلې سره مساوي ده. دغه موضوع د کتلې د پایښت د قانون پورې اړه لري. دا څنګه قانون دی استاده؟ ما ویل چې تاسو به دا پوښتنه کوئ. هلې نو ټول تاسو راشئ دلته زما د میز خواته. موږ تاسو به په یوه عملي کار کې د کتلې د پایښت قانون په دې تجربه کې ترسره کړو او دغه عملي کار به په یو ګروپي کار کې ترسره کړو. راځئ له خیره زده کوونکو. ډېر ښه، تاسو دلته ودرېږئ. ښه نو اوس به زه هم خپله چپن واغوندم او تاسو به هم څوک چې زما سره په تجربه کې کار کوئ خپل ماسکونه به واغوندئ، دستکشې به واغوندئ او بیا به خپله تجربه شروع کړو. د دې تجربې لپاره موږ تاسو دغه لازم مواد لرو. ګورئ زده کوونکو، موږ تاسو به خپله تجربه پیل کړو. دلته ګورئ چې په دې بیکرونو کې موږ تاسو سره دوه ډوله مواد دي. په دې یو بیکر کې د شین رنګه یا آبي رنګه مواد چې تاسو ګورئ دا نیل توتیا ده او په دې بل بیکر کې هم موږ تاسو سره سودیم هایدروکساید دی چې په اوبو کې ښه حل شوی دی. اوس به دا دواړه بیکرونه واخلو او په دې تله به کیدو چې وزن معلوم شي. زه به تله چالانه کړم، دغه ده. اوس به وګورئ چې دا دواړه بیکرونو وزن وګورو. ښه، وزن یې دی 323 ګرامه. علي جانه ته به دا وزن په خپله کتابچه کې یاداشت کړې چې هیر مو نه شي. 323 ګرامه. ښه زده کوونکو، 323 ګرامه وزن د دې موادو او د بیکرونو شه. اوس به دا دواړه مواد سره مخلوط کو یا بیا یوځای کو. تاسو ګورئ چې د سودیم هایدروکساید مواد دا به زه دلته د نیل توتیا سره یو ځای کړم، مخلوط به یې کړم. ښه نو اوس به وګورو چې د دې وزن تغییر کړی دی او که نه. فردین جانه ته به دا تش ګیلاس په تله باندې کیدې. دا تش ګیلاس، آفرین. او توران جانه ته به دا د موادو والا ګیلاس په تله باندې کیدې. ډېر ښه. ګورو چې په وزن کې بدلون راغلی او که نه. ښه نو زده کوونکو، تاسو ولیدل چې کله موږ مواد سره مخلوط کړه د موادو په رنګ کې تغییر راغی. یعنی دا کوم سپین رنګه رسوب پیدا کړه. دا سپین رنګه رسوب چې تاسو ګورئ دا د میسو هایدروکساید دی.
نو په وزن کې هیڅ تغییر رانغی. مخکې هم چې موږ بیکرونه وتړل 323 وزن وه، اوس هم 323 وزن دی. ښه نو اوس به د دې تعامل معادله موږ تاسو وګورو. وګورئ له تعامل مخکې د موادو کتله او د تعامل وروسته د موادو کتله دواړه برابرې دي. بالکل زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو سکرین ته ګورئ د معادلې په دواړو خواو کې د اتومونو شمیر یو ډول دی. مثلا دلته د سلفر او مس اتومونه تاسو وګورئ چې د معادلې په دواړو خواو کې یو دی. همدا ډول تاسو د اکسیجن اتومونه وګورئ چې د معادلې په دواړو خواو کې 11 او د هایدروجن اتومونه په دواړو خواو کې 12 او سودیم هم 2 دي. یعنی د تعامل په نتیجه کې په ماده کې بدلون راغی، اما په کتله کې بدلون نه دی راغلی. ایله چې فکر دې کار وکړه. آفرین تورانه. د تعامل په نتیجه کې د موادو کتله نه له منځه ځي او نه هم زیاتیږي. دغه عمل ته د کتلې د پایښت قانون وایي. زه به اوس تاسو ته د دې عمل معادله پلی کړم او تاسو به هم په خپلو ځایونو کې کښېنئ. ښه نو زده کوونکو، کله چې د معادلې په دواړو خواو کې د موادو کتلې سره برابرې وي، د معادلې په دواړو خواو کې د اتومونو شمیر هم سره برابریږي. نو له دې امله د کتلې د تحفظ قانون په کیمیاوي تعاملاتو کې د تطبیق وړ دی. او د دمې د پایښت قانون چیرې د تطبیق وړ دی؟ کله چې د درس یوه برخه ویل شوې وي او نارنجي غواړي چې د درس د بلې برخې دپاره خپله ستړیا لرې کړي. ښه نو زده کوونکو، له دمې د مخه غواړم چې یو 2 جملې تاسو ته ووایم او تاسو به په خپلو کتابچو کې ځان سره نوټ کړئ چې په درد مو خوري. کتابچې او قلمونه مو راواخلئ. د مادې د پایښت یا د کتلې د تحفظ قانون. زده کوونکو، په 18مه پیړۍ کې فرانسوي پوه لاوازیه چې په کال 1904 نه تر 1843 کلونو کې عمر کړی دی، داسې نظر ورکړ چې په یو کیمیاوي تعامل کې د تعامل محصول د کتلو مجموعه د تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتلې سره یا د مجموعي کتلو سره مساوي ده. آفرین زده کوونکو. دا قانون د دالتون د اتومي مالیکولي تیوري له نظره سم دی. ولې که زده کوونکو، په هر کیمیاوي تعامل کې د تعامل کوونکو موادو د عناصرو د اتومونو مجموعي شمیر د تعامل د محصول د موادو د اتومونو د مجموعي شمیر سره مساوي دی. ومولیکه زده کوونکو؟ هو استاده. آفرین زده کوونکو. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یوه لنډه دمه لرو، زر بیرته راګرځو. لیدونکو، د خپرونې دوهمه برخه ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. کیمیاوي تعاملونه په کیمیاوي معادلو سره ښودل کیږي او په فورمول کې د یو مرکب د شاملو عنصرونو د سمبولونو مجموعه ده. او په دې هم پوهیږئ چې په کیمیاوي معادلو کې د کیمیاوي تعامل په تیر یا وکتور سره ښودل کیږي. معادله به دلته په سکرین در وښیو. ښه نو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو سکرین ته ګورئ، دلته A او B چې دي عنصرونه دي او جمع هم د تعامل نښه ده. وکتور هم د مساوي رول لري او د تعامل لوری ورښیي او AB چې دلته ګورئ د دې تعامل محصول دی. په کیمیاوي معادلو کې د مادې حالتونه هم د هغوی د انګلیسي نوم د لومړي توري په واسطه ښودل کیږي چې البته د انګلیسي په کوچنیو تورو سره لیکل کیږي. مثلا د ګاز حالت په جی سره ښودل کیږي، همداسې د مایع حالت چې لیکوید ورته ویل کیږي په ال سره ښودل کیږي، د جامد حالت چې سالد ورته وایي په اس سره ښودل کیږي او د اوبلن محلول حالت چې ورته اکویوز ویل کیږي په ای او کیو سره.
کیو سره ښودل کیږي او دا علامې د سمبولونو او فرمولونو ښي خواته لیکل کیږي چې تاسو یې په یو تعامل کې چې اکسیجن او اوسپنې سره تعامل کړی دی زنک اکساید جوړ کړی دی په دې کې لیدلی شئ. زده کوونکو په دې معادله کې ګورئ چې اوسپنه د اکسیجن سره تعامل کوي او د اوسپنې اکساید یوه سور رنګې ماده او یا هم زنګ جوړ شوی دی. نو تاسو ګورئ چې دغه تعامل چې د دواړو عنصرو کړی دی ډېر ورو دی چې بطي اکسیدیشن هم ورته ویل کیږي. زده کوونکو مثال به یې په یو تصویر کې وګورو. تاسو په دې تصویر کې ګورئ زده کوونکو چې اوسپنه چې یو فلز دی د هوا د اکسیجن سره تعامل کړی دی او د اوسپنې اکساید یا زنګ یې جوړ کړی دی. نارنجي خبرې ته خو دې پام دی؟ استاده بیلچې باید ورنه وساتو، اکسیجن هم چې لپ چپړ خپاسي خرابی کوي. استاده زموږ یو ګاونډی دی، زما ورته پام شوی دی چې کله باغچه کې کار کوي بیا وروسته د خپل کار وسایل پاکوي او بیا یې وچوي. هغه وایي که داسې وکړو بیا نه زنګن کیږي. رښتیا وایي خیبر جانه، ډیری خلک مو بیا لیدلي وي چې په غوړ یا روغني رنګ سره یې رنګوي، نو دا یې هم د زنګ وهلو نه ساتي. لکه په دې تصویر کې تاسو د یوې بیلچې او دروازې تصویر وګورئ. ښه نو زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې ګورئ د دې لپاره چې دا دروازه او یا هم بیلچې زنګ ونه وهي دا یې په غوړ یا روغني رنګ سره رنګ کړي دي. ښه نو زده کوونکو د دې لپاره چې دا ټکي مو ښه زده شي په معادله کې د سمبولونو او د موادو حالتونه ښه زده شي او هیر مو نه شي، یو جدول مې درته جوړ کړی دی چې هغه جدول به زه تاسو ته تشریح کړم. دلته یې وګورئ په سکرین. د تعامل کوونکو موادو د محصول حالتونه او د تعامل لپاره شرایط. زده کوونکو تاسو ګورئ چې په دې جدول کې ښي خواته سمبولونه دي او د هغوی د انګلیسي نومونو او ځینې خاص علایم چې لري، او همدا ډول تاسو ګورئ چې مفهومونه یا حالتونه په چپه یا کیڼې خواته لیکل شوي دي. مثلا موږ دلته ګاز لرو چې په جي سره ښودل کیږي، لیکوید یا مایع لرو چې په ال سره ښودل کیږي، سالد یا هم جامد لرو چې په اس سره ښودل کیږي، اکویوز یا هم اوبلن حالت لرو چې په ای کیو سره ښودل کیږي. او مفهومونه یې هم دي ګاز ماده په ګاز حالت کې ورښیي، دلته هم ماده په مایع حالت کې ده او دې ځای کې ګورو چې ماده په جامد حالت کې ده او دا هم ماده په اوبلن حالت کې ده، یعنی اوبلن محلول ده. استاده دا چې تیر څه شی ښیي زه یې ووایم؟ وای نارنجي ګله دا غشی یا وکتور څه شی ښیي؟ کانتین ښیي. ولې خاندئ؟ دا د مکتب د حویلۍ په دیوال همداسې نه دي؟ تیر یې رسم کړی بیا یې مخ ته لیکلی دي کانتین. هو نارنجي ګله، په هغه ځای کې وکتور کانتین ښیي او په دې ځای کې د تعامل لوری راته ښیي. استاده دا دوه وکتوره چې لاندې باندې دي مخته یې لیکل شوي راجعي تعامل ښیي. هو علي جانه، دا په دې معنا چې د تعامل محصول بیرته خپل لومړني حالت ته ګرځېدلی شي. لکه هایدروجن او آیودین چې تعامل کوي، هایدروجن آیوداید جوړوي او وروسته د تعامل نه کولی شي تجزیه شي په هایدروجن او آیودین بدل شي. او استاده تر دې لاندې چې د وکتور په سر مثلث دی دا څه معنا؟ آفرین فردین جانه، ګوره کله چې دا نښه ګورې چې د وکتور یا د غشي پر سر کوچنی مثلث دی، دا په دې معنا چې تعامل د تودوخې یا د حرارت په شتون کې ترسره شوی دی. ښه نو زده کوونکو په دې برخه کې چې تاسو ګورئ د وکتور په سر ان آی لیکل شوی دی. ان آی د نکل سمبول دی، نو دا په دې معنا چې کله د وکتور په سر د هر عنصر نوم لیکل شوی، لکه دلته چې د نکل د عنصر نوم لیکل شوی دی، هماغه کتلست دی. نو دغه تعامل د کتلست په شتون کې ترسره شوی دی. او په دې وروستۍ برخه کې تاسو ګورئ زده کوونکو چې دلته موږ 120 د سانتیګراد درجه لرو. دا په دې معنا چې تعامل په 120 سانتیګراد په درجه کې سرته رسیږي او د اتموسفیر فشار هم 15 دی.
ښه نو زده کوونکو دا راته ووایئ چې اوس تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه استاده. سمه ده زده کوونکو چې تاسو پوښتنه نه لرئ، زه به له تاسو یوه پوښتنه وکړم. خیبر به د اوسپنې د اکساید معادله چې دلته اوس په سکرین ښیم د حالتونو پر بنسټ تشریح کړي، وګورم چې درس مو زده شوی دی او که نه. استاده دلته اوسپنه په جامد حالت کې ده ځکه چې مخې ته اس دی او اکسیجن چې په ګاز حالت کې دی او د دې مخې ته هم د ګاز سمبول جی دی او د تعامل محصول یا د اوسپنې اکساید یا زنګ هم په جامد حالت کې دی ځکه چې د دې مخې ته هم اس دی. آفرین خیبره. فردینه ته ووایه چې د حالتونو د ښودونکو توري په کوم الفبا دي؟ په وړه الفبا استاده. آفرین. او اوس به نارنجي راته ووایي چې ویکتور غیر د کانتین نه بل څه راښیي؟ استاده ویکتور خو د معادلې جهت راښیي، په دې پوه شوم، خو دا چې د دمې وخت دی اوس کانتین هم راښیي. قدرمن لیدونکو بیا هم یوه لنډه دمه لرو، بیرته ژر راګرځو. قدرمنو زده کوونکو او لیدونکو ستړي مه شئ، د خپرونې دریمه برخه ده. په دې برخه کې به د کیمیاوي معادلو د سم لیکلو په اړه خبرې وکړو. د کیمیاوي معادلو برابرول د کتلې او د اتمونو د پایښت قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د دې قانون پر بنسټ د ټولو کیمیاوي تعاملونو د تعامل کوونکو موادو د اتمونو شمیر او همدارنګه د حاصل شویو موادو د عناصرو د اتمونو شمیر سره برابریږي. زده کوونکو د معادلې توزین خو مو په اووم ټولګي کې ویلی و؟ هو استاده. استاده که یو وارې بیا کار کړو که د چا هیر شوي وي بیرته یې وریاد شي؟ ښه خبره ده فردینه، بیا به یې له سره کار وکړو. ښه زده کوونکو دلته ګورئ چې دا د پوتاشیم کلورید مرکب تجزیوي تعامل معادله ده. اوس به موږ تاسو وګورو چې په دې معادله کې د شاملو عناصرو شمیر د معادلې په دواړو خواو کې برابر دی که نه، یعنی اتمونه یې شمیرو د عناصرو چې په دواړو خواو کې فرق لري او که نه لري. لومړی پړاو کې د شاملو عناصرو شمیر د معادلې په دواړو خواو کې شمیرو چې د تعامل کوونکو موادو اتمونه او د تعامل د محصول اتمونه سره برابر دي او که نه. ښه نو زده کوونکو اوس به زه جدول جوړ کړم. ښه نو زده کوونکو ګورو چې د تعامل کوونکي مواد او د تعامل محصول د معادلې په دواړو خواو کې د اتمونو شمیر برابر دی او که نه. پوتاشیم ګورو دلته یو لرو، یو اتم پوتاشیم د تعامل کوونکو موادو کې لرو او د تعامل په حاصل کې هم یو اتم پوتاشیم لرو. کلورین ته راځو، د تعامل کوونکو موادو کې یو اتم کلورین لرو او په حاصل کې هم یو اتم کلورین لرو. اکسیجن په هغه موادو کې چې تعامل کوونکي دي 3 اتم اکسیجن لرو او په حاصل کې 2 اتم اکسیجن لرو. زده کوونکو دلته ګورو چې د معادلې په ښي خوا کې او د معادلې په چپه خوا کې د اکسیجن په تعداد کې تفاوت موجود دی. نو اوس د دې لپاره چې د معادلې دواړه خواوې سره برابر شي، اکسیجن له 3 سره ضربوو. ښه اوس دلته موږ 6 اتمه اکسیجن لرو او د معادلې په چپه خوا کې 3 اتمه اکسیجن لرو. نو د دې لپاره چې دواړه خواوې سره برابر شي، د معادلې دې خواته 2 ورکوو. اوس ګورو زده کوونکو چې دلته د پوتاشیم تعداد ډیر شه او د معادلې په ښي خوا کې د پوتاشیم تعداد کم دی.
نو اوس به څه کوو؟ ښه د اکسیجن تعداد مو دلته شو 6 دا پاکوو او دلته لیکو 6 په دې خوا کې هم چې ضرب هم د 2 وکړه دا هم 6 شه د اکسیجن تعداد برابر شه. راځو پوتاشیم ته. د معادلې په چپه خوا کې 2 اتومه پوتاشیم لرو. اوس به د معادلې په راسته خوا کې هم پوتاشیم ته 2 ورکو، یعنی د 2 سره به ضرب کو چې دلته هم پوتاشیم برابر شي. ښه زده کوونکو، نو د پوتاشیم تعداد هم برابر شه او کلورین هم دلته هم 2 لرو. دا بیا هم اصلاح کو. 2 اتومه کلورین لرو او په دې برخه کې هم 2 اتومه کلورین لرو. نو اوس د تعامل کوونکو موادو او د تعامل محصول یعنی د معادلې په دواړو خواو کې د اتومونو شمیر سره برابر شول. نو په دې ډول زموږ معادله تکمیل شوه. څنګه زده کوونکو تیر درس مو لږ په ذهن کې تازه نه شو؟ هو استاده ډېر ښه شو. ښه نو اوس موږ ته یوه معادله راکړئ چې موږ یې په ګډه توزین کړو. ډېره ښه خبره ده خیبره. یوه اسانه معادله درته په تخته لیکم، د اوبو د استحصال معادله. دا به تاسو توزین کړئ. حالا نو تاسو به دا معادله توزین کړئ. ښه نو زده کوونکو معادله توزین شوه؟ هو استاده. ډېر ښه. نو څوک به راشي چې دلته یې په تخته توزین کړي او راته ویښي؟ استاده ملګرو ما ته ویل چې دا ځل به زه مخته شم. نو ورسره ودې منله؟ اوله کې مې نه منله خو وروسته مې غاړه کېښوده. آفرین. نو راشه دلته تختې سره. ښه فردین جانه، اول دې دوستانو ته همدغه دوستان چې همدا شیبه تا ګوري هغوی ته به ووایې چې د اول دې خبره ونه منله او بیا دې د منلو علت څه وه؟ نه مې منله ځکه چې پر ځان باور نه و چې زه به دا کار وکړی شم، خو کله چې ملګرو ډاډه کړ چې زه دا کار کولی شم نو پر ځان مې باور پیدا شو. ځان سره مې فکر وکړ چې زه به حرکت وکړم، خدای به برکت وکړي. آفرین. ډېر ښه. فردین ته چکچکې وکړئ. ښه نو فردین جانه، هغه معادله چې تاسو په ګروپ کې توزین کړه اوس به یې په تختې تشریح کې. راځه د خیره سره. د اوبو د استحصال په دې معادله کې د معادلې کیڼ خواته 2 اتومه هایدروجن او 2 اتومه اکسیجن موجود و. نو د معادلې ښي خواته 2 اتومه هایدروجن او 1 اتوم اکسیجن و. نو د معادلې د دواړو خواو ته د اکسیجن د اتومونو برابرولو لپاره مو دا 2 له عددو سره ضرب کړل. آفرین. هایدروجن هلته 4 اتومه او دلته 2 اتومه شول. نو دلته موږ 2 ورکوو چې هایدروجن 4 هلته هم 4. نو دلته اکسیجن 2 اتومه دلته هم 2 اتومه. آفرین. یعنی په دې معادله کې تا وکولی شول چې د معادلې په چپه خوا کې د هایدروجن اتومونه د معادلې د ښي خوا سره مساوي شي او همچنان اکسیجن هم په دواړو خواو کې مساوي شي. ډېر عالی. د فردین او د خپل د ګروپ دپاره چکچکې وکړئ. ښه نو زده کوونکو اوس به لاړ شو د نن ورځې د درس مهمو ټکو ته. فردین جانه ته هم په خپل ځای کښېنه. د نن ورځې د درس مهم ټکي مو دا و: کیمیاوي تعامل هغه عملیه ده چې په ترڅ کې یوه ماده په بله ماده بدلیږي چې ټول خواص یې لومړنۍ مادې سره توپیر لري. کیمیاوي تعامل په کیمیاوي معادلې ښودل کیږي. په کیمیاوي تعاملونو کې د تعامل د محصول مجموعي کتلې
د تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتلو سره مساوي دي. د کیمیاوي معادلو په توزین کې د تعامل کوونکو موادو د اتومونو شمیر د تعامل د محصول د اتومونو له شمیر سره برابریږي. درنو لیدونکو د نن ورځې خپرونه مو همدومره وه. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.